یعنی زه په حیث د یو مسلمان په حیث د یو انسان دا لوړه کوم چې دا اوس موږ سره په دغه سرانانو کې دا خلک شته د ای سی سی کارډ د پیوار کارډونه لري دغه وس په قسم په خدای لیکل لري چې دوی تر چمنه پورې ولاړ شي دونه وس ولاکه لري چې دوی تر بولدکه پورې ولاړ شي یا دوی تر تورخمه پورې ولاړ شي. پاکستان کې دا وخت 450 کیمپونه دي. په کیمپو کې هغه افغان کډوال اوسېږي چې د دنیا د هر نعمتونو څخه دوی بې برخې دي. د ای سی سی کارډونه چې کوم 8 لکه ښودل کېږي دا باید وایستل شي. اوس دا په سلو کې 95% په د پاکستان په لویو سترو ښارو کې میشت دي. دا اکثره کاروبارونه لري، د دې خپل بزنس دی، د دې خپل پراپرټیانې دي. چیرې د کښتو کروندې کار وي، د کم کښت کروندې هغه چې حاصل ځینې اخلي چې دا سبزیانې دي یا غنم دي یا جوار دي، دغه کارونه ټول افغان کډوال کوي د دې باغونو. اوس د دوی فصلونه دا دي شنه دي. اوس هغه چې جایدادونه لري هغه به څه کوي؟ او کم چې په کیمپو کې میشت دي هغه بیا د ماښام یوه ګوله ډوډۍ نه لري. السلام علیکم. زما چونکې څه ستونی هم خراب دی او ورځ هم د اختر ده، زما شاته د سرانانو کیمپ دی. نن اختر کې ورځو د سرانانو دغه کیمپ ته. ظاهره د افغانان د ستونزو سره مخامخ دي چې دلې اوسېږي او دلته د دوی چې کوم ذمهواره خلک دي یا سوشل اکټیویسټ دي د هغو سره میلاوو او د اختر پر افغانانو څنګه تېرېږي په پاکستان کې دا تاسو ته ښکاره کوو. زما نوم ظاهر پښتون دی. دلته په بلوچستان ایالت ځلپشین او د سرانانو افغان پنډغالی دی، موږ په دې کې اوسېږو. نن چون د اختر اوله ورځ ده، پخوا چې به موږ اخترونه کول، یعنی اختر د اسلام د نگاه څخه او د مسلمانۍ د نگاه څخه د مسلمانانو دپاره ډېره ستره خوشحالي ده چې په کال کې 2 اختره یعنی 2 خوشحالۍ مسلمانانو ته راځي، چې یو کوچنی اختر دی، یو لوی اختر دی. چون دا کوچنی اختر دی روژه مو هم تېره کړله، خو دغه روژه او اختر موږ ډېر په یوازې دلته په بلوچستان کې نه بلکې په ټول پاکستان کې افغان کډوالو 2025 کال دغه اختر چې دی هغه ډېر په ټینشن کې تېر کړي، په ډېر وام یې تېر کړي. هغه که روژې وي که اختر و. یعنی افغان کډوالو ته د پاکستان د حکومت د خوا څخه خاص کر د ای سی سی کارډ کم درلودونکي چې دی هغو ته دا اخطار ورکړل شوی دی چې تاسې به تر 21 مارچه پورې وځئ، که ونه وځئ موږ ستاسې په اړوند باندې بیا کریکډاون کوو یا لاکډاون شروع کوو، په اصولي بیا تاسې په زور وباسو. نو ټول افغان کډوال په دې کې په ټینشن کې دي چې هلته در اوس پورې په وطن کې موږ ته دونه امکانات نشته، دونه سهولتونه نشته، او دلته چې دی یو دم د 40 کالو زندگی ختمول او په 10 ورځو یا په 20 ورځو یا په میاشت کې دا ډېره ستره یعنی ډېر غټ کار دی، دا ناممکن دی. یو خوا د زور خبرې دی، په زور کې خو په زور باندې غرونه هم لارې پر وځي. خو خبره دا ده چې افغان کډوال نه یوازې نارینه بلکې زنانه هم ډېر په ټینشن کې دي. نو دلته دا اوس چې کوم پرون داسې یو خبره در اوس پر له حکومتي سرچینو نه ده تایید کړې، د 10 ورځو د ای سی سی کارډ درلودونکو ته د مهلت خبره کړل شوې چې یعنې د اختر د چټیانو په خاطر باندې به تر 10 اپریل پورې دوی ته غږ نه کول کېږي، 10 اپریل څخه وروسته به دوی وځي. اوس زموږ د افغان کډوالو غټه ستړیا چې شته هغه دا ده چې اوس موږ افغان کډوال یا پیوار کارډ دی او بیا یې ژړ کارډ یا ای سی سی کارډ دی، او بل هغه افغان کډوال دي چې هېڅ اسناد نه لري. د هېڅ اسنادو خبره خو لا موږ نه کوو، کوم چې دا قانوني اسناد لري چې حکومت ورکړي یا یویم و یونیسیار په ګډه ورکړي دي. اوس په دغه کارډو کې داسې خلک شته د ای سی سی کارډونه چې کوم 8 لکه ښودل کېږي چې دا باید وایستل شي. اوس دا په سلو کې 95% په د پاکستان په لویو سترو ښارو کې میشت دي. دا اکثره کاروبارونه لري، د دې خپل
بزنس دی، د دې خپله پراپرټیانې دي، د دوی خپله د کښتو کروندې کارونه دي. اوس په بلوچستان کې نږدې د بلوچستان خبره وه، په کلاب الله کې، په خانوزۍ کې، په کلا سیف الله کې، مسلم باغ کې، په دربوري پورې، لورلایي کې، دارنګه بلوچي علاقې راواخله، خوزدار ځه تر دغه توپتانه پورې، چې چیرې د کښتو کروندې کار وي، د کم کښت کروندې هغه چې حاصل ځینې اخلي، چې دغه سبزیانې دي یا غنم دي یا جوار دي، دغه کارونه ټول افغان کډوال کوي د دې باغونو. اوس د دوی فصلونه دا دي شنه دي. اوس هغه چې جایدادونه لري هغه به څه کوي؟ او کم چې په کیمپو کې میشت دي هغه بیا د ماښام یوه ګوله ډوډۍ نه لري. یعنی زه په حیث د یو مسلمان، په حیث د یو انسان دا لوړه کوم چې دا اوس موږ سره په دغه سرانانو کې دا خلک شته د ECC کارډ، د پیوار کارډونه لري. دغه وس په قسم په خدای لیکلی لري چې دوی تر چمنه پورې ولاړ شي، دونه وس په لاکه لري چې دوی تر بولدکه پورې ولاړ شي یا دوی تر تورخمه پورې ولاړ شي. په پاکستان کې دا وخت 450 کیمپونه دي. په کیمپو کې هغه افغان کډوال اوسېږي چې د دنیا د هر نعمتو څخه دوی بې برخې دي. نو په کار دا ده موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو، د پاکستان ولس ته دا خبره کوو، نه یوازې د میډیا د لارې څخه موږ پر هر فورم باندې دا ژړه او دا فریاد کړې ده چې 40 کاله تاسې زموږ میزباني کړې ده، 40 کاله ستاسې ولس خلکو موږ ته خپل په غېږ کې ځای راکړی دی. موږ انسان فراموشه نه یو، موږ ستاسې د هر قربانۍ قدر کوو، د هر محنت چې تاسې زموږ سره کړی دی موږ ستاسې قدر کوو. په کار دا ده چې د پاکستان حکومت، د افغانستان حکومت، ملګري ملتونه یا یونایټډ نیشن چې کوم دی، UNHCR، IOM، نورې خیریه ادارې دي او د افغان کډوالو استازي دا باید سره کښېني، پر یو میکانیزم باندې کار وکړي او داسې پالیسي جوړه کړي چې هلته افغان کډوالو ته چې کوم شرایط برابر سي او د دې ځای څخه افغان کډوال په عزت سره ستانه سي. موږ دا د پاکستان دا کم نننی حالات چې دی سکیورټي مسایل دي موږ دا ټول منو، خو هغه که یو یا دوه یا درې کسان داسې کړنه کوي هغه زموږ د ټولو افغانانو نه د ټولو افغان کډوال نمایندګي کوي. هغه ولو که زه یم که زما وروري چې د پاکستان خلاف یا د پاکستان د خلکو خلاف غلط حرکات کوي ودې نیسي، ما دې ونیسي، قانوني سزا دې راکړي. که زه ولو که د پانسۍ وړم ما ته دې پانسۍ راکړي، خو اما دا نور کم افغان کډوال چې دي هغو ته باید زما سزا ورنه کړل سي. نو بیا هم موږ د پاکستان د حکومت د ولس قدرداني کوو، خاص کر د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان چې کوم موږ په دا کومه سیمه کې پراته یو د دې خلکو د ولسونو موږ قدرداني کوو. موږ ته تر اوسه پورې په سپکه کتلې نه دي، موږ ته د خپل ورور په شان دي کتلي. نو موږ ستاسې د ټولو قدرداني کوو. په کار ده چې دغسې میکانیزم جوړ سي چې موږ دغه میکانیزم د لارې څخه ښه په خوشحالۍ باندې خپل وطن ته ستانه شو.